حدیث کې راځي صيام یوم عرفه د عرفه د ورځې روزه احتسب علی الله زب الله دا ګمان کوم ان یکفر سنه التي قبله الله به د مخکینی کال ګناهونه معاف کړي او سنه التي بعده او د وروستنی کال ګناهونه به الله معاف کړي. مسلم کې دا حدیث دی د دوه کالو ګناهونه په یو روزه د عرفه باندې معاف کیږي. صيام یوم عرفه دو کالو ګناهونه الله به معاف کړي سړی دا څومره ډیر لوی خیر دی چې سړی تیر کالم د عرفه روزه نیولي په دې کې سستی ما کوي د عرفه په روزه کې چې د سستی ونه کې خامخ ان شاء الله ژوندۍ و خامخ بدانش ان شاء الله تعالی. په دې ورځو کې نور د کولو عملونه دادي نبی صلی الله علیه وسلم با دا نه روزي چې دي دا ټولي بنولې. کان رسول الله يصوم 9 ذی الحجه دا ذی الحجې نه روزي دا ټولي نیولې و یوم عاشوراء او لسم د محرم روزه بنولا و 3 ایام من كل شهر نو بهر میاش کې 3 روزه بنولې رسول الله علیه الصلاة والسلام هر میاش او د زیارت روزه بنولا او د پیر روزه بنولا دا سی حدیث کراغلی. نو دا نه روزه سره نیولې چې لکه پرون د ورځ نه چا شروع کړي او د عرفه پورې نه روزه نه واړه روزه سره نیولې چې دا سی حدیث کراغلی. نه هم روزه ځان لده او دا نه روزه ځان لدی ګوره که سره نور نشنی ولنه نه هم ورځ او روزه بنسي او کدا نه واړه روزه الله سره توفیق ورکي کدا نه نو بدی کې زیارت را روان دي او پیرو د زیارت روزه سره پګیونی سي د پیرو د زیارت روزه شاید چې بل پیر لا یوم العرفه کنه غالبا شغل سعودي عرب د پاکستان یوم العرفه یو شان ده او دام د الله شکر د اختلاف نه سره اخلاص شي د مولان ته پوس کې د چا سه یونی سودان پورا یو مشکله مسله ده. امنګ د ظاهر دي څخه کار کوي چې حالت څنګه عرفه ورځ او سقه روزه ده سعودي عرب کې کوم ورځ عرفه روزه د خروز عرفه روزه ظاهر د حدیث نم دا خبره معلومیږي قران او سنت کې ظاهر هم د قشان ده ان شاء الله تعالی. په دې ورځو لسو کې صدقه ورکول د یتیمانو د کونډو رندو لحاظ کول په دې ورځو کې عام د جمع او د جماعت ډیر اهتمام کول د تکبیر الله اهتمام کول